الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. د افغانستان غیور او مجاهد ملت او ټولو مجاهدین ورونو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې نیکمرغه کوچني اختر مبارکي ټولو ته وایم. الله تعالی دې د اختر موږ او تاسو ټولو ته مبارک کړي او الله تعالی دې د اختر موږ او تاسو ټولو دپاره د نیکمرغۍ اختر وګرځوي، چې په هېواد کې امن، امنیت، سوله، ثبات نور هم ټینګ شي. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو دعاګانې، عبادات، تلاوتونه او ذکرونه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې یې کړي دي په خپل دربار کې مقبول او منظور وګرځوي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې تر دې مبارکې روژې میاشتې وروسته هم همداسې د الله جل جلاله عبادتونه وکړو. ټولو محترمو هېوادوالو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت ټول امنیتي او دفاعي او استخباراتي ځواکونه ستاسو د امنیت لپاره مخکې هم همداسې وه، شپه ورځې پر ځان یې وکړې وه او آینده به هم انشاءالله لا نور زیات کوشش کوي، خصوصا د اختر په دغه شپو ورځو کې به ستاسو د امنیت دپاره پوره هڅې کوي او موږ به په خپل ټول توان سره کوشش کوو چې ستاسو امنیت تامین کړو او په ټوله هڅه باندې به موږ که په ښارونو کې وي، که په کلو بیابانونو کې وي، که په سرحداتو باندې متوجه به وي انشاءالله، او هیڅ دښمن ته به اجازه ورنکړو چې د افغانستان امنیت خراب کړي، د افغانستان د وګړو امنیت خراب کړي او موږ ستاسو د خوشحالۍ را خرابې کړي.